د مؤمن احترام در بیت الله ډیر دی. یو سړی دی هغې کلنګ راواخیستی د بیت الله دیوالونه نړوي. یو سړی چاړه غچي راواخلي د بیت الله پوښ ورڅیري. یو سړی پر بیت الله باندې واره کوي او د بیت الله د خرابېدو کوشش کوي. هغه سړی زموږ په دین کې دومره مجرم نه دی لکه په دې لاره کې یو سړی بل چا ته ښکنځل وکړي یا یو سړی د بل چا سره شر وکړي، پر هغې باندې حمله وکړي، یا د هغې پر مال باندې حمله وکړي، یا د هغې په عزت باندې حمله وکړي. که موږ په دین باندې پوه سو دا سړی د هغه ډېر مجرم بلل کېږي. چې کم سړی د بیت الله دیوالونه نړوي، چې کم سړی د بیت الله پردو ته اور ورچوي، او چې کم سړی د بیت الله بې احترامي کوي او د بیت الله او د کعبې د نړېدلو کوشش کوي، زموږ په دین کې هغه سړی دومره مجرم نه بلل کېږي لکه دلته چې سړی یو چا ته تکلیف ورسي، د یو چا پر ذات باندې حمله کوي، د یو چا پر کور باندې حمله کوي، د یو چا پر عزت باندې حمله کوي، او د یو چا پر مال او دولت باندې حمله کوي. زموږ په دین کې دا ډېر مجرم در هغه چا دی چې کوم څوک پر بیت الله باندې حمله کوي. ځکه بیت الله د ابراهیم علیه السلام مسکن دی. په بیت الله کې ابراهیم علیه السلام اوسېدلی دی او بیت الله ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده. د مسلمان زړه د الله تعالی د ذات مسکن دی. د مسلمان په زړه کې الله په خپله اوسېږي. ځکه پیغمبر علیه السلام حدیث دی انا عند منکسرة القلوب، الله تعالی وایي زه د هغه خلکو په زړو کې اوسېږم چې کم زړونه غمجن دي، کم زړونه خوار دي، او چې کم زړونه مات دي زه په هغه زړو کې دننه اوسېږم. نو ته چې پر مسلمان باندې حمله کوې دا پر هغه ځای باندې حمله کوې چې په کم زړه کې د الله سکونت او د الله تعالی مسکن دی. حضرت عبدالله ابن مسعود وایي پیغمبر علیه السلام د بیت الله په طواف کې روان دی چې کله یو چکر وګرځېدی پر بیت الله باندې، دویم چکر وګرځېدی چې پر دریم چکر رالی رکن یمانی چې د حجر اسود د کونج صدا بل کونج دی دې ته ودرېدی. برای دې بیت الله ته داسې وکتل، مررت الماء اطیبک، ای بیت الله الله تعالی څومره صفا پیدا کړی، وما اطیب ریحک الله تعالی څومره خوشبوی مخلوق پیدا کړی، وما اعظمک الله څومره عزت و عظمت در کړی دی، وما اعظم حرمتک الله تعالی څومره عظیم احترام در کړی دی. د دنیا د کونج کونج سے انسانان تعالی راضي چې یو سړی په روزګان کې اوسېږي، یو سړی د زندګۍ په بل وطن کې اوسېږي چې در څو پورې د زندګۍ په هر کونج کې د مځکې پر هر کونج باندې چې بیت الله ته د مخ نه وګرځي د راوخته لمونځ نه صحیح کېږي. الله تعالی څومره احترام در کړی دی، الله څومره عزت و عظمت در کړی دی. په آخر کې سورته وایي والذي نفسي بيدي، زما دی د الله په ذات قسمي، لحرمة المؤمن اعظم منک، د مؤمن احترام او د هغې د زړه قدر ای بیت الله در تا ډېر زیات دی. یو سړی به په خپله زندګي کې هغې معاشرت داسې تېروي، ژوند به داسې تېروي که په کور کې اوسېږي د کور انسانان به ستاسو په مشکل او په مشقت کې نه وي، که په محله کې اوسېږئ د محلي انسانان به ستاسو په مشکل او په مشقت کې نه وي، که په همسایتوب کې د په ښار کې اوسېږئ د ښار انسانانو ته به تکلیف نه رسي، که په دې کوڅه او په دې ګلۍ کې اوسېږئ د دې کلي خلک او دا همسایګان به یوه ځله ستاسو په تکلیف نه وي، بیا ته کامل مسلمان یې. او که ته ټوله ورځ لمنځونه کوې او په صف اول کې ولاړې او په جماعت باندې لمنځونه کوې، لیکن د باندې همسایه ستاسو په تکلیف، په کور کې انسانان ستاسو په تکلیف، چاته بده خبره کړې، د چا زړه زیر کړې او چاته تکلیف رسولی او چاته ښکنځا کړې او څوک بې عزته کړې، ما درته ویل دا هغه مجرم دی چې کوم سړی دغه رقم زندگی تیری، هغې په جرم کې زندگی تیری، هغې مجرم او ګناهګاره بلل کېږي، د هغې ایمان کامل نه بلل کېږي. په دغه ایمان باندې، په دغه لمانځه باندې، په دغه صف اول باندې، په دغه جماعت باندې سړی د قیامت په میدان کې نجات پیدا کولی. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي چې زندگی به داسې تیری چې د بل چا د لارې سه یا ازغی پروت یا کاڼی و ډبره پرته ده یا انبار پروت یا نجاست و ګندګي پرته ده او په هغه لار کې چې کوم خلک تیریږي هغې ته د دې څه تکلیف رسیږي، نو ستا کوشش به دا د ایمان یو حصه ده، دا د ایمان یو شعبه ده چې هغې به د لارې سه لرې کوې چې خلک په اسانه زندگی په اسانه طریقه پر دې لار باندې تیر سي، د خلکو ته تکلیف نه وي.